دا چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې جلغوزي حاصلات ورکوي چې د جلغوزیو د ډیروالي لامل داخلي مارکیټ په خوست کې دی او له خوست څخه کابل او بیا له هغه لارې نور هیوادونو ته صادریږي. خوستي سوداګر د اسلامي امارت چارواکو غوښتنه لري چې بهرنیو هیوادونو ته ورته د جلغوزیو په صادرولو کې نور هم اسانتیاوې رامنځته کړي. دوی زیاتوي چې د افغانستان جلغوزي په نورو هیوادونو کې ښه مارکیټ لري او باید په خپل نوم صادر شي. سوداګر وايي جلغوزي معتدل هوا ته اړتیا لري او کژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت یې زیانمنېږي. موږ د امارت اسلامي افغانستان څخه موږ د غوښتنه لرو چې موږ ته هغه تړون چې کوم شوی دی د چین هیواد څخه شوی دی هغه تړون هغه زړه تړون موږ ته کور وکړي بیرته بیا موږ ته هغه پروازونه چې هوایي دهلیز له لارې موږ جلغوزي چین هیواد ته صادرېده مستقیما تله د کابل هوایي نړیوال میدان څخه تله چین هیواد ته تله نو موږ په خپل نوم تله اوس موږ غواړو چې په هغه قرارداد په هغه لیول موږ جلغوزي بیرته صادر کړو. نور کولو موږ د $3 کریا وه په 30 کیلو د $3 کریا وه چین هیواد ته رسېدلې $3 کریا وه په $3 کې 25% موږ تجارانو پرې کول او 50% دولت پرې کول. موږ د اوس د اسلامي امارت دولت نه موږ دا غواړو چې په هغه زړه قرارداد په زړه کور وکړي او مستقیما چین ته موږ د کریا اوس $15 د اوس دغه څو ورځې خبرې چې پکې خبرې پرولې دي چې چین ته به طیارې پروازونه وشي خو دا پروازونه چې دي $15 په 1 کیلو کرایه ده. ساکول پر ساکول وړاندې په 1 لک 2 لک 40,000 ساک په 1 لک 60,000 روپۍ دي. نیم په نیمه فارق کړای دی دغه په خاطر باندې چې دغه نشته یار نه لري دی او دې لیار هغه نشته ولې $15 په لګولي په $15 کې وس دغه روپۍ چې کړي دي د می ګوړي د حکومت نه دا خیس لري چې دغه روپۍ ته کامي کې په ساکول په نسبت نه څنګه ډېر کامي شول په دای اسلامي امارت د اسلامي امارت. په خوست ولایت کې د جلغوزیو اتحادیې رئیس شاهزاده هم وایي چې سږکال د جلغوزیو حاصل ښه دی خو نوموړی زیاتوي چې بهرنیو هیوادونو ته په صادرولو کې په دوی ډیر مصارف راځي چې د ټیټولو غوښتنه یې کوي. سږکال د جلغوزیو حاصلات سخت ډیر دي د نورې کولې په پرتله او حاصل یې ښه دی ځکه دانه یې غاټه دو انشاءالله هغه وي لږ تجار موږ دغه ته هغه وي مشکلات هم لرل چې دا هوایي دهلیز یا د جلغوزیو لاره یا دا څنګه وشي. ان شاء الله امیکس راوړل شوی دی قرارداد شوی دی هغه بکیږي پروازونه بکیږي. د غراض نوموړي په لویو لارو کې د امنیت د خوالي خوخي څرګندوله او زیاتوي چې د اسلامي امارت له راتګ مخکې د جلغوزیو تجارانو ته په لارو کې زیاتې ستونزې وي. چې نه کولی میګو په مشکلات جلغوزیو او امنیت په نو په لار کې سم هغه په نو میته ډیر ډور هغه ځکه تخته جلغوزیو ورکدان لار ته مختکدان داوي ان شاء الله هیڅ خبره نشته کمیږي شپې ودی کوي زه خدا کې څه مشکل نه لري. بلور ته د اسلامي امارت چارواکو ویلي چې د دوی مشرانو د جلغوزیو د صادراتو موضوع د چین سفارت د کارکونکو په ګډون د یو شمېر هیوادونو له استازو سره شریکه کړې ده. دوی زیاتوي چې دوی خپل ټولې هڅې په کار اچولي. د افغانستان 9 ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، د کابل په سروبي او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د جلغوزیو حاصلات د نورو ولایتونو په پرتله ښه دي چې د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی.